شي دا به دې رسوي. تاسو دانش صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیاتو ګرانو قدرمنو مشرانو کشرانو حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټول نه وړاندې زه سراج لالا ته په دغه 15 کتابونو د هغې په مخکتن مبارکباد ورکوم. په د پروګرامونو دا خوندونه رنګونه دا به نه خرابوو. مشاعرې دا زموږ مشرانو ډېرې درنې ساتلې وي، نو دا دستور به دروند ساتو. مشاعرې شعرونه دې ته به په دروند نظر وو. صحیح ده که نه؟ خبر کېږئ ما. او نن زه تاسو ته بیخي تازه غزل یم. صحیح ده چې نوې بلکل چې نری نری دا زړه مې خوږېده او خوږېده، نری نری دا زړه مې خوږېده او خوږېده، ستا یاد مې په سینه کې خورېده او خوږېده، لفظونه یې په شونډو ګډېده او خوږېده، لفظونه یې په شونډو ګډېده او خوږېده، سازونه یې له سترګو ورېده او خوږېده، جانان د مینې اور کې سوځېده او خوږېده، جانان د مینې اور کې سوځېده او خوږېده، ارمان د وینې بټ کې ورتېده او خوږېده، دانشه ژوند رباب و غږېده او خوږېده، دانشه ژوند رباب و غږېده او خوږېده، دانشه د چا یاد و غځېده او خوږېده. بچا جي یو غزل ته ډالۍ چې خندل به دې د زړونو څه مرهم به دې کولی، خندل به دې د زړونو څه مرهم به دې کولی، منیر جانه لږ کار به دې کولی خو ډېر سم به دې کولی، خندل به دې د زړونو څه مرهم به دې کولی، لږ کار به دې کولی خو ډېر سم به دې کولی. او که نه راتلی جو خیر دی خو زما د زړه دپاره، که نه راتلی جو خیر دی خو زما د زړه دپاره، وعده به دې کولی او قسم به دې کولی. او زوی منم بېروزګاري وه خو کارونه پکې ډېر وو، منم بېروزګاري وه خو کارونه پکې ډېر وو، تعویض به دې کولی یا صدم به دې کولی. سراج لالا هېڅ غم مې در سره نه و چې لاړم نو پیدا شو، هېڅ غم مې در سره نه و چې لاړم نو پیدا شو، که غم مې در سره وې نو څه غم به دې کولی. او ای خشوله دانیسه چې د مینې توبهګار شوې، کالک دا تشیر راته کوم ومې چې خشوله دانیسه چې د مینې توبهګار شوې، او څه ځان به دې وهلی او ماتم به دې کولی. ښه یو به راته ډالۍ کوم. یو نظم ویم تازه نظم چې که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي، دا تقسیم شي چې تقسیم شي او نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي، نو ته څه وایې جانانه؟ که او ټیکو دی که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي، دا تقسیم شي چې تقسیم شي او نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي، نو ته څه وایې جانانه؟ زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي، ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلیږي، خو بس ته پې امین وایه او له زړه پې امین وایه. ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلیږي، خو بس ته پې امین وایه او له زړه پې امین وایه. زه خبر یمه بېشانه خدای په دا دې مهربانه، زه په تا باندې مین کړم او ما دومره مینه درکړه چې جهان مې درنه هېر کو، هر انسان مې درنه هېر کو، بل ارمان مې درنه هېر کو او خپل ځان مې درنه هېر کو. ما دومره مینه درکړه چې جهان مې درنه هېر کو، هر انسان مې درنه هېر کو، بل ارمان مې درنه هېر کو او خپل ځان مې درنه هېر کړه. او تا بیرته دومره وکړه چې بیخي دې د خپل ځان کړم، تا په یو دوه کې حیران کړم، ودې نه وې خو جانانه تا شیرین کړم، تا جانان کړم. نو ته څه وایې جانانه؟ نو ته څه وایې جانانه؟ زه خو وایم دا دې وشي چې زموږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي او نیم نیم شي. باچا صاحب دا عمرونه دومره ډېر شي چې عمرونه پکې تېر شي، دا عمرونه دومره ډېر شي چې عمرونه پکې تېر شي. هر یو رنګ مې درته وښیم، هر یو رنګ دې را برسیر شي، ستا دې واړه ارمانونه د اسمان د ستورو ډېر شي. سالار صاحب هر یو رنګ مې درته وښیم، هر یو رنګ دې را برسیر شي، ستا دې واړه ارمانونه د اسمان د ستورو ډېر شي. زما هر یو استعداد دې ستا د هر ارمان چاپیر شي، چې وعدې ټول ایفا کړم ټول خوبونه دې رښتیا کړم، چې وعدې ټول ایفا کړم ټول خوبونه دې رښتیا کړم. ته د زلفو بوټې واکې او زه ګل ورله پیدا کړم، چې وعدې ټول ایفا کړم ټول خوبونه دې رښتیا کړم. ته د زلفو بوټې واکې او زه ګل ورله پیدا کړم. هر ژوندی ارمان دې سر کړم، په هر مړ کې دې بوک سا کړم،
هر ژوندی ارمان دې سر کم په هر مړ کې دې پوکسا کم چې دې څومره ارمان سر کم دومره نور درله پیدا کم نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم دا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي چې په کومه لمحه مرې ته هم په هغه لمحه مړ شم چې نه تا ته احساس وشي او نه ما ته احساس وشي چې تا زه په لار کې پرېښوم او ما ته په لار کې پرېښوم